امی به نام حسیب یک مبارز جمهوریت است که امرای یک خانم پیسیش پولش زده به یک بهانه که من تجارت و بیزنس میکنم و هر حسیب خومه هستن نمیشناسم یا هر زنی که امرای ازو هست اگر اینا زن افغان است با والا من خجالت میکشم به ای که یک زن افغان بیاید و چنین کار را و چنین اعمال را بکنه یا یک دا جرأت هم څوک نشي کولی او دا فکر دې هم نه کوي او څوک دې دا تبلیغات هم نه کوي چې واخان ولې موږ بنګړي اچولي چې واخان به څوک خرڅوي نو دا دې هم ښه کار وکړي پوه شولې دا دې هم ښه کار وکړي دا یې د دوه ماسټریانو والا څه دې ظالم بچی دا څومره قوي راز دی افشا کوې ما تا ته میسیجونه کړي دي ټول په لایف کې ویلې د ظالم څوک نه کوي سړي ژوند ته خطر پېښی او $10,000 څنګه شوه ادي 400 غلمار چیرې ده فوجي آرمي والا نوی کال دی تاسو مبارک د موږ نوی کال نه ده د موږ نوی کال په نوروز کې د خیر سره او ښه زه به یو څو کسان راجیګ کړم د هر چا کمنټونه زیات همغه خبر منم سلام واخانم خرڅ کړ واخان د پلار پټای ده چې موږ به خرڅ کړ یا د عادي ته چا په مهر کې ورکړی ده چې واخان به موږ خرڅ کړو څه بې عقل خلک دي شیخ په کار می ښه دا بله خور مایک د خلاص کماندانه باشه مجاهد السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام با عرض ادب و احترام زنده باشین شما برادرای گرامی انشالله که بخیر باشین زنده باش خیر مبین برادر شناختین بله حال شناختم مهربانی که خواهر محترم بانو خواهر هستم بله بانو خواهر زنده باشین مهربانی که بخیر هستین سلامت هستین خیر ببینید سلامت باشین مبین برادر گرامی موضوع بحث امروز چی است؟ امروز موضوع بحث امی به نام حسیب یک مبارز جمهوریت است که امرای یک خانم پیسیش پولش زده به یک بهانه که من تجارت و بیزنس میکنم و دوم واخان است یک کسی که خود را مبارز میدانه پس خودش مصدر خیانت میگرده چطور دیگر به مبارزه تشویق میکنه واخان یک منطقه است که تقریبا با کیلومترها متر طول و عرض دارد چطور میشه که امارت اسلامی بدون از اینکه در تاریخ خود خاک نفروخته و از خاک خود دفاع کرده از کشور خود دفاع کرده اشغالگرا را در کله کلیش زده از افغانستان خارج کرده چطور میتونه که اونمو مردم پس بیا سر واخان معامله کنه و واخان جز خاک یک کشور بسازه که او تا گلونه تا دندان در قرضها غرق است مبین برادر مسئله تو از خود ما شما متاسفانه میگه درخت گفت که ببخشید گفت کمر تکی زد گفت که شاخه خودم اگر امروز ما شما بعض مشکل را میبینیم از افغانای خود ما میبینیم متاسفانه که اینا فروخته شده یهود و نصارا هستن فروخته شده اونمو غلامی هستن که یهود و نصارا در فکر و ذهن از اینا انداخته و چنین مسائل در قبال امارت اسلامی افغانستان میگن امارت اسلامی افغانستان از بزرگایش گرفته تا مجاهدینش تا کسایی که اینا را مثل ما و خواهرایی که اینا را به حساب
حمایت میکنه، تشویق میکنه، دعا میکنه، خیرشان میخواه، خیرخواهشان هستیم برادر گرامی. مثلا اینجا است که هر عصیب خومه هستن نمیشناسم یا هر زنی که امروز هست، اگر اینا زن افغان است با والله من خجالت میکشم به ای که یک زن افغان بیاید و چنین کار را و چنین اعمال را بکنه، یا یک برادر افغان. و مسئله سر از این که امارت اسلامی افغانستان و مجاهدینش و بزرگای نظام امارت اسلامی افغانستان از جمله کسایی هستند که اونا صادقین علما، کسایی هستند که خیرخواه ملت افغانستان هستند، دلسوز ملت ما و شما هستند. این هر لعنتیایی که میاین، هر تهمتی که میزنن، الله متعال در دین و دنیا از اینا پاسخواست بکنه، هدایتشان بکنه. اگر هدایتشان نمیکنه انشالله تعالی که نیست و نابودشان بکنه. برادر گرامی، موضوع اینجا هست که امارت اسلامی افغانستان همیشه وقتی که بیچاره در میدان جهاد بودن، والله بالله ما شما خود در میدان توییتر یک جای بودیم که مجاهدین ما بودن که یک توتنان در جیب از اینا بود، یک توتنان، میگفتن با والله قسم است که یک اسپیس بودیم، یکی از برادرای مجاهد ما آمد قصه کرد، گفت ما یک توتنان خوش گفت در جیبم داشتم، گفت تو را تر میکدیم، او را گفت ما میخوردیم، گفت بازور داو گفت تر میکدیم، یعنی اینقدر او کونه و فرسوده بود، گفت تو را ما داو تر میکدیم میخوردیم، گفت باز پس او را در جیب خود میکدیم که برای دیگه وقت تا که گفت ما زنده بمانیم. از بالا درون بود، از پایین نظام طاغوتی خود اینا رای میکردن، اما نظام غلامی که افغانای ما غلام از اینا شده بودن، امو یهود و نصارا که در داخل افغانستان اشغال کرده بودن اونا. یعنی امروزی که تهمت میکنن، اینا کسایی هستند که خود از اینا سر خود در گریبان خود خم نمیکنن که در دوران جمهوریت چی یک زلالت در افغانستان روان بود، چی یک بی‌عزتی در قبال زنای افغانستان روان بود، چی یک خورد و برد بود، چی اذهان مردم ما و شما را اینا شستشو کردن در قسمت فرهنگ ما، در قسمت نظام ما، در قسمت هر سیستم حکومتداری افغانستان. اینا یهود و نصارا انواع و اقسام مختلف اشغال بود و انواع و اقسام مختلف اشغال اینا چی کردن سر ملت افغانستان، سر سیستم حکومتداری افغانستان، سر فرهنگ ما و شما اینا تطبیق کردن. امروز نیاز به این است که مثل ما و شما و برادرها و خواهرایی که واقعا صدای حق بلند میکنن بیایم از حق صحبت بکنیم، از حق دفاع بکنیم و این لعنتیایی که میاین در قبال امارت اسلامی افغانستان دا څنګه البته انټرنیټ به کمزوري شوی شیخه. به هر حال دغه بل څوک ده دا خیال وروره مایک د خلاص کړم. غلط کمنټ چې هر چا کوه بلاک کوه. السلام علیکم جنرال صاحب، ښې جوړې؟ شکر ده الحمدلله. هغه د واخان مبارک به زه دونه وایم، دوی نن یو یکي یو عکس ما ولید د جمهوریت وخت کې په د اخرو وختو کې پاکستاني عسکرو دلته یو چای جوړ کړي و، یو منور غوندې نښه غوندې. هغه په اوس وخت کې دوی نشر کړی دی، وایي پاکستاني عسکر هم ورسره د عکس سره اخیستی. دوی هغه کوي ثبوت لپاره وړاندې کوي چې یعنې دلته راغلي. او په هغه وخت کې کاپیات کېږي په هغه وختو کې چې جمهوریت سقوط سال ته بیا طالبان لاړه، هغه یې چاپه کړله، هغه یې له منځه یوړه، هغه نښه دوی اوس هغه نشري. او بل دغه اسیب چې ده، اسیب په بله ورځ چې هغه مناظره کې راغلی څوک ده؟ دا سنبی خیل. سنبی ښه. د په هغه ورځ باندې هغه نوروز سره چې لایف راغلی وایي د مکتبو مبارک چې دوی وایي ښوونځي نه خلاصوي، ته یې دی ګوره ماستر هم دی، د کم عقلیت بې غیرتۍ ته ګوره. هغه وتیلې وایي موږ څه وکړو، نور چې خو لوس نه کړي، وایي د عدم تشدد به ورسره کړو. دا خو پاچا خان هم دا مبارزه کړې، د انګریزانو مقابل یې کړې. دا یې ورته وایي هغه خو د انګریزانو مقابل کې کړې، نه دی هغه خپل خلک مقابل کې. دا یې دونه بې عقل ده چې د انګریزانو مقابل کې جګړه نه کوي، چې روا ده، جهاد ده، د خپل مسلمانو مقابل کې خلک جګړې ته هڅوي. او بل له تانې وایي له کوم دغو خلکو سره ډېر مه نږدې، ډېره انډیوالي مه ورسره په ولا بلا دا چې دي صرف دا اوس یې ځان هغه کړی، د وخت لپاره ځان تغیر کړی ده. نور دوی هغه خلک زه دوی ښه پېژنم، زه دلته دوی سره وینم یې، دلته کاته پورته دی، دوی په کړم، زه جرمني کې یم،
دوی وینم دوی چیرې دا له فکران عقیدې دوی نه دي جوړې داسې بد عملونه بد کارونه کوي په هېڅ واده دوی له موږ سره جوړ نه شي راتلی دا اوس هم که موږ طرفداري کوي یا یو چی وایي دا صرف د دې لپاره کوي مجبوره دي نور هغه نه لري او دغه فهیم شینواری چې ده دغه ډېر ټویټر کې ډېر بد پوسټونه کوي دغه شیخ صاحب چې ډېرې بدې خبرې کوي دغه ته ځان ډېر مني چې کوم ماله څو لکانو سره دلته بحث وکړه د تا تاسې خبرې کلمات یې مالدن د ما یې تا ملاتړ ترې کوو دې یوې خبرې کې زه ملامت کړه وایي دا ده را رنګ کړه ده وایي انډیوالي ورسره وکړې یا هلته هغه سول دا خلک وایي اوس داسې خبرې کوي داسې هغه کوي د خلکو سره ډېر مني زه په والله زه خو داسې دا دلته د بعضې وخت دغه د موږ دا بحثونه او دا شیونه خلک اوري زه د دې په خاطر دوی سره تعامل کوم چې دغه د تعامل دستور دا عام سي کرکه ختمه سي خو فکر کوم چې بیا هم هغه شی ده دوی د موږ له محبت نه له مینې نه له دوستۍ نه دوی سوء استفاده کوي نو اوس مې پسې راخیستې ده نو پرېږدم یې چېرته نه اوس وروره بلکل همدغه خبره دوی سوء استفاده کوي دا خلک نه دوستان کوي دوی چې دي موږ ایډیولوژیکي اختلاف موږ دوی سره لرو دوی چې دي سیکولران دا هېڅکله نه دوستان کېږي دوی چې عقیدې جوړ نه سي دا موږ او تاسې دوستان نه کېږي نور ښه وخت ولرئ خوشحاله اوسئ په مخه مو قدرمن خیر دانی مایک دې خلاص کړ دانی څوک ده ترور یې او که ورور یې مایک دې خلاص کړم سلام شبتان بخیر من خانم هستم من نمیخوایم در اول جنرال صاحب به خودتان سلام من درباره موضوع امشبتان نمیخوایم حرف بزنم من صرف میخوایم درباره یک موضوع دیگه حرف بزنم من به می خاطر لایفتان ندیدم اول کامنت کردم دیدم جواب ندادین باز گفتم باش تو که من میگم من خودم برتان بگویم من شکایت چندانی ندارم از دولت طالبا یا چندان گپی ندارم نظر ندارم از حکومت قبلی هم من چندان راضی نبودم یعنی باعث یک شهروند رضایت نداشتم من در ایران زندگی میکنم مگم من ویزای خدا هر 3 ماه یک بار تمدید میکنم در جایی که من ویزای خدا تمدید میکنم یعنی ایرانیا سر افغانا صدای بزم میکشه من بسیار دلم میسوزه مردکی پیر میایه میگه بگی ای کارت اقامت مسته ایره به من تمدید کو مردک برش پس ایرانی جواب میته میگه من نمیتونم برو سایت بسته است ایره برو یک روز دیگه بیا میگه تو برش افغان گفت یک چند روز صبر کو دولت ترامپ میایه یک 3 روز صبر کو با 3 روز بعد ما کتو میفهمیم به ایرانی رقم گفت ایرانی چیزی که از دانش آمد یادم گفت سرش صدای بز کشید مشیشتگی نه لیاز زن میکنن نه لیاز بچه را میکنن نه لیاز دختر را میکنن و من نمیفهمم که از افغانا چی جور کردن شما بسیار دیگرخون شدم مجبوریتتان چی است که در ایران زندگی میکنین چرا در کشور خودتان ما مجبور نیستم ما بخیر پس میایم هیچ کدام محدودیت ندارم خدا رو شکر آمدم ما زندگیم خوب است شما را که بز صدا میکنه اصلا شما را نمیگه بز که است که احمد میگن حتما فکر از او سر دیگه هم میکنه دیگه شما سر ازی ازرده نشوین مسعود واقعا هم آماده جامعه انسان خود زده بود خداوند شما را بخیر در افغانستان بیاره بازی جمع قبر بزه برتان نشان میتم جنرال صاحب دغه نعیم په نامه باندې دغه ځوان پیژنې نه والا ته مهرباني مایک دې خلاص کړه نعیم خانه سلامونه ټولو ته جنرال صاحب تاسو ته چې امارات په وخت کې تاسو جنرال یو څه هیله ده چې تاسو رتبه پورته لاړئ زه به درته ستر جنرال نه ووایم زه غواړم د وخان په اړه یو دقیقه خبرې وکړم موږ افغانان که هر څه وو هر ډول وو ولې ملي منافع هغه څه چې د جغرافیې د افغانستان لپاره دي د هغوی لپاره باید هغه څه وړاندې کړو چې هغه د ولس په خیر وي ځینې رسنیو کې به تاسو لیدلي وي ځینې موضوعات راولاړ شوي دي چې واخان پاکستان نیولی دی یا پاکستان نیسي واخان داسې یو جغرافیه نه دی دا 300
شپېته کیلومتره ساحه ده چې له 14 کیلومتره په اوږدوالي البته په پلنوالي له 14 کیلومتره شروع کیږي چې همداسې د چین خواته ځي تر 15 کیلومتره پورې رسیږي. هیڅ هر څه به هغه وي خو متاسفانه زموږ ځینې خلک داسې فکر کوي البته د شمال خلک چې هغه موضوعات را ولاړ که یا هغه موضوعات د دښمن ډول ته هم ګډ شه تر څو امارات ضعیفه شي. نو زما په فکر دا د نظام ضعیفي نه بلکې دا د افغانستان ملي منافعو سیالي باید وشي. د واخان په اړه چې کوم نظریات موږ چې کوم تحقیق وکړو له خبریالانو سره موږ تماس نیولی دی او زه د څو ورځې په دې کې یم هلته چې کوم کسان دي په واخان کې هېڅ داسې نشته. یوازینی هدف چې د دوی دا و د پاکستانیانو په نظامی برخه کې چې د کومه جنگ رامنځته شو په تبلیغاتي برخه کې دوی ماتې وخوړه او په دې دوی خپله اعلامیه هم خپره کړه د خلکو د فکرونو د مغشوشولو لپاره د دې موضوع اخوا اړولو لپاره دوی دغسې تبلیغات وکړل چې پرېږده چې افغانان په دې ځای کې مصروف شي. دویمه خبره دا دی چې پاکستان زموږ داسې دښمن دی که څومره هغه ورته وکړو بیا موږ سره یو ډول تضاد دښمني لري. دوی دې ځای ته پلان لري. زما نظر دوی په رسنیو کې اوس غواړي چې دغه موضوع داسې یو ډېر عادي معرفي کړي د ټولو خلکو. په دې کې امارت هم چوپ نه پاتې کېږي ځکه چې هر وخت داسې موضوع راپورته شوی دی ټول هغه یو غږ یې پورته کړی دی چې هغه کې یو جواب د وزیر د دفاع مو چې واخان زموږ د افغانستان د سر حیثیت لري چې تر څو پر موږ سرونه وي واخان به وي. دویمه خبره ده چې واخان داسې کوچنۍ ساحه نه دی. تاسو به ټول په دې پوهیږئ دا ډېر اقتصادي ارزښت لري. دا نه یوازې د افغانستان لپاره ډېره مهمه ده حتی د چین لپاره ډېره مهمه ده. اوس تاسو غږ شته. ما وړاندې هم وویل ګورې که چېرته پاکستان دغه ساحې ته رامخته شي چین سره سرحد پیدا کړي چینایان له پاکستان سره یو ځای ګوادر په هغه ساحه کې سرحد لري نو دوهم سرحد چینایان ضرورت نه لري دې سرحد ته. د دې سرحد په رامنځته کېدو سره دوی یو لوی افغانستان له لاسه ورکوي. د افغانستان موږ تاسو ته چې ناخبره یو تعلیم نه لرو نه پوهېږو. په افغانستان په هلمند کې چې کوم لیتیم دي د نړۍ په دویم نمبر هغه کې راځي چې سعودي د تیلو پاچا دی افغانستان د لیتیمو پاچا ده او په اوسني عصر کې لیتیم چې د دومره مهم دي تاسو ګورئ چې اوس نړۍ ټول هڅه کوي. نعیم صاحب محترمه په بخښنې سره ستاسو خبرې مې قطع کړلې. څه فکر کوي په دغه اوس خو تا دا خبره تایید کړله یوازې د واخان د جګړې لپاره باید اسلامي امارت ملاتړ وشي د نظام په عموم کې باید موږ د نظام ملاتړ وکړو؟ مننه. زه به ستاسو پوښتنه کوم ښه پوښتنه ده. زه غواړم د افغانان یو څه په دې موضوع باندې داسې یو دقیقه وخت نیسم انشاءالله په دې باندې به اکثریت ملګري پوهېږي داسې نه د څوک نه پوهېږي ډېر خلک پوهېږي د پوښتنې ته که جواب راکړي مهرباني. زه به پوښتنې ته جواب درکړم. ګورئ یو په تاسو پیدا محمد صاحب ورور یو کار وکړئ چې تاسو خپل مخالفین وپېژنئ چې څوک زموږ څه ډول مخالفین دي. هر نظام باید خپل مخالف وپېژني مګر دا نشي کېدی چې یو کس د امارت د یوې کړنې مخالف دی تاسو فکر وکړئ چې دا خو زموږ د زوال دی او دا خلک مطلب هغه اعمال باید ورسره وشي. امارت چې کوم مخالفین لري 3 ډوله مخالفین لري. یو ډول مخالفین دي چې د قدرت د اخیستلو لپاره مخالف دي سبا له یو څه قدرت ورکړه خیر و خیرات دی. دویم ډول مخالفین چې دي هغه امارت سره په کړنو مخالف دي یعنی ځینې کړنې دي چې هغوی مخالف دي که هغه حل شي د هغوی مخالفت ختمیږي. یو ډول دي چې تاسو د امارت یا د طالبانو هغه ډول مخالف دي چې له نوم سره له ذات سره مشکل لري هغه وایي چې طالبان بالکل نه منو. نو دغه 3 ډلې که تاسو وپېژنئ بیا تاسو دغه سوال حل کیږي چې څوک زموږ څه ډول مخالف دی. هغه مخالفینو سره تاسو بیا په مغه ډول حرکت کوئ. متاسفانه تاسو کې ځینې ملګري خفه هم نه شوي داسې حرکات کوي. نعیم صاحب موږ وګونیسه تر جنرال صاحب نه به چا زیاتې نیوکې په دې نظام باندې نه یې کړي ولې عقیده یې معلومه ده لاره یې معلومه ده سمت یې معلوم ده هر څه یې معلومه دي تر دغه نه به زیاتې نیوکې د نظام باندې چا نه یې کړي او نه به دومره چا ناخوا لیدلې وي. یوه دقیقه صبر وکړئ
او پاتې سوه د تاسې خبره موږ هغه کسان هم پیژنو چې چا په واقعیت د نظام ته په دې خوا بدیږي چې دا نظام بقا وکړي دا خلک موږ ډېر ښه پیژنو داسې سوشل میډیا کې مو اوله ورځ نه ده مستقیما ملتانه پوښتنه وکړله چې آیا د واخان په جګړه کې باید یوازې د نظام ملاتړ وسي که په عموم کې ملاتړ وکړو او نیوکې پې باندې وکړو زما مستقیما تا ته جواب درکړو خو ته متوجه نه وې ته زما او د جنرال صاحب فرق نشي کوی هغه په اصل کې په خپله دا نظام منلی هغه په خپله ځان ته مجاهد وایي دا نیوکې چې پرې نه منې هیله کوم تاسو وخت راکړئ ما ته 1 منټ وخت راکړئ زه د خبره وکړم بیا به تاسو وکړئ دی چې نیوکه پرې کوي که مثلا د نیوکه دا دی چې اقتصادي مشکلات په افغانستان کې د حل دي شي د اصلاح لپاره کوي خو دی دغه ته ځای نه ورکوي چې دی که چېرته دغه اصلاح هم نشي خو بیا هم له طالبانو نه اوړي یعنی دی بیا هم د مجاهد دی چې ما مبارزه کړې زه دی کې هم خو د خبرې چې په خپل هغه کوي دا د حق جوړیږي چې خبرې وکړي دویمه خبره تا وکړه چې په دې ډول یا په دې ډول ما تا ته جواب درکړه خو ته پوه نه شوې چې ته مخالف وپېژنه هغه بیا په دې تا سوال حل کیږي چې کله ته خپل مخالف وپېژنې چې دا احمد زما څه ډول مخالف دی محمود زما څه ډول مخالف دی جمال زما څه ډول مخالف دی نو دلته بیا ستا سوال حل کیږي چې مثلا زه که د امارات مخالف یم یوازې په د نن موضوع کې باید ملاتړ وکړم که نه په نورو کې یعنی نظام هر یو نظام چې راځي هر څوک چې حاکم کیږي دا محمد وروره دا یاد وساته د دریمې نړۍ هیوادونو کې افغانستان راځي تابن به مشکلات وي چې کله مشکلات وي نو دغه سیمې وګړي حق لري چې انتقاد هم وکړي هغه حق لري چې غږ هم پورته کړي نو تاسو داسې مه کوئ چې تاسو بس وایئ چې چا غږ پورته کړو که ځان دا اوس ویم چې جنرال صاحب ته دا یو دی راپورته کړه چې د خور دلته اوس وغږېدل یعنی اصل کې امر بالمعروف ویلي دي چې د ښځې غږ ناروا دی او امیر المؤمنین ټاپه پرې ویلي چې هو دا قانون باید تاسو ومنئ خو تاسو ټول دلته ناست وئ هغه مو واورېده نو که زه چېرته په دې باندې اوس نیوکه وکړم چې تاسو خو د خپل امیر هغه ونه منو نو ته بیا راځي ما له ما ښکته کوې م یم او شاته دم وایي ما له جنرال صاحب له تاسو یو ملګري له هغه څخه پوښتنه وکړه لونګین څخه د ده په لایف کې ورته مې ویل چې تاسو دغه اوسني وخت کې چې کوم مخالفتونه د امارات ترمنځ زمزمه کیږي د دې په اړه څه وایي هغه ویل نو نه دا حقیقت نه لري هیڅ مخالفت نشته دوی 20 کاله یو کله چې جنرال صاحب زه ښکته شوم دا پیدا وویل چې دا د بګرام نسل دی ګورې دا هغه څه دي چې تاسو داسې فکر کوئ که څوک حداقل یو پوښتنه هم وکړي تاسو فکر کوئ چې دا د بګرام دا د جنرال صاحب لایف به شخصي سي خو په دې حق له به ان شاء الله زه خپل لایف کې ته ماته ثبوت راکړې چې ما دا خبره کړې ده دا لایف نه شخصي کوو تر څو دا نور ته نوبت ورکړي جنرال صاحب دا رئیس ته نوبت ورکړي چې شاهین هم او دا رئیس ته نوبت ورکړي رئیس وروره مهرباني فدا وروره چې دا خبرې خپل اخلاص کې صحیح مهرباني مننه کوم زما اخیری دغه دا چې زه له تاسو هیله کوم چې تاسو هڅه وکړئ چې یو ځل هغه سړی وپېژنئ چې دا څه کاره و څه کاره دی او د ده خواست چې شی دی څه وایي زه چې نن د جنرال صاحب لایف ته راوختم یوازې په دې موضوع راوختم چې دا موضوع یوازې د ده نه دی دا موضوع یوازې د امارت نه دی په دې باندې باید تاسو سر خلاص کړئ دا موضوع زما هم ده دا د خلقي هم ده د جمهوریتي هم ده د مجاهد هم ده د هر افغان موضوع دی کله چې د هر افغان موضوع راشي نو موږ تاسو ته بیا ډلې مهمې نه دي موږ تاسو ته افغانستان مهم دی زه د پکتیا یم بیا دومره څوک نران هم نه دي چې په دومره لویه خاوره معامله وکړي افغانان څه ویده نه دي والله چې هر څوک خیانت کوي ولا پلار لاسونه پې ورمات کړي د نظام خو پرېږده دا جرأت هم څوک نشي کولی او دا فکر دې هم نه کوي او څوک دې دا تبلیغات هم نه کوي چې واخان ولې موږ بنګړي اچولي چې واخان به څوک خرڅوي زه د یو خبره کوم مننه زه د یو اخري خبره کوم ځکه دوستان هم تاسو به نور خلکو سره هم بحث لرئ ځینې مسایل داسې دي چې هیوادوال دې په دې باندې هیڅ تشویش نه کوي چې یا واخان به خرڅیږي یا به ډیورن خرڅیږي کله چې که چېرته ډیورن خرڅېدلی داسې وخت راغلی و چې لما جنرال صاحب ډېر عمر لري په دې خبر دي ډیورن چې د پټاکیانو په وخت کې خرڅ نه شو ډیورن چې د تجزیې په وخت کې خرڅ نه شو چې په شمال کې یو حکومت و په هرات کې بل حکومت و په کابل کې زما په پکتیا کې د باچا خان زادران حکومت و
او عسکرو به دا غږ کولو چې نه غلی یو نه لپري پاچا خان زدران لپري واچ او پیسې کني ولم دي زما په پلار خپل ما پلار وای چې ما ډزې وکړي چې والله ولم دي دلته چې په هغه وخت کې یو افغان راپورته نشو په ډیورنډ یو کوچنی لاسلیک ونه کو په 21مه پیړۍ کې لا دې بېغمه شي همداسې د واخان په اړه بېغمه شي همداسې یو خو دغه د مخالفتونه دي زمانه اوس د شمال خلک هم دا وایي چې افغان آمد واخانه فروخت ولی په حقیقت کې هیڅ دشته داسې مسایل چې کېږي د دوی لپاره دا د یو پر د دوه پر کار دی او که امضای کې د منلو نه دی مننه کور ودان خوشحاله قدرمن چې الله د ژوندی لره ډېره مننه دغه زمونږ افغان ورور د کامره د خلاصه که ماته خو د B-52 پیلوټ ښکاري ستړی مه شي نوبت از من جناب صاحب. بله 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 سلام عرض ادب خدمت شما خدمت حاجی صاحب حاجی فدا محمد و عزیز برادر دوستانی که در لایفن انشالله که جور و صحتمند باشیم. موضوع لایف شما تا جایی که ما متوجه شدم سر واخان است. ببینیم جنرال صاحب دشمنان وطن وقتی که وطن فروختن در زمانی که 42 کشور وارد افغانستان کردن، در زمانی که مردم ما را آواره و یتیم و بیچاره کردن، در زمانی که با کفر یک دست هر مصیبتی که بود به سر ملت افغانستان آوردن، اونا حال کدوم کیس دیگه ندارن. باید تهمت بزنن، باید بهانه کنن، باید تبلیغات کنن، باید دعنای کرایی را بگیرن بگن تبلیغ کن که با خانه فروختن. امارت اسلامی وطن فروش نیست. خب صحیح میفهمم که وطن فروش نیست. امارت اسلامی خائن نیست. خیلی به حساب وطن پرستی از سرباز امارت کرده وطن پرستر به کره زمین نداری. خب جنرال صاحب دو و باختن، سرمایه افغانستان را دزدی کردن، بیرون از کشور سرمایه گذاری کردن، به کشورهایی که فعلا هستن با او پولی که دارن ارزش ندارن، با او سرمایه که از افغانستان دزدی کرده وارد اروپا و آمریکا شده با او سرمایه ارزش نداره، یک بی ارزش آدم است، مجبور تبلیغات کنه، راه دیگه برای نمونده. مگم فروختن واخان یک ضرب المثل که اینا بین خود جور کردن، اینا از پیش خود همچین دسیسه‌های جور میکنن، دهنای کرایی دارن، مثل اسیب زواگ مثل چند تا دیگر اینا خریداری میکنن، فکر میکنن که مردم افغانستان فریب میخوره یا مردم افغانستان گول میخوره. نه خیر، ما 100 بار دیگه دولت مثل جمهوریت باشه در مقابل استاد میشیم، دیگه او خائنین، او وطن فروشان نه به فکر وطن بودن، نه به فکر ناموس وطن بودن، نه به فکر سرزمین بودن، نه به فکر مرزا بودن، نه به فکر جغرافیا بودن، فقط فکر و ذکر اینا دزدی بود، فکر و ذکر اینا بیشرفی بود، فکر و ذکر اینا فحاشی بود، عیاشی بود. که آن چیزی که شما فکر بکنیم در زمان جمهوریت بود، آن چیزی که شما فکر بکنیم، اینا فکر میکنن باز دوباره همون فشا، همون فساد، همون بدبختی در افغانستان میتونن با تبلیغات های ناحق بیارن. نه خیر، یک تبلیغات بیش نیست. من خودم خارج از کشورم، داخل کشور زندگی نمیکنم. من منتظر یک کارم که در افغانستان انشالله تعالی صورت بگیره و والله قسم برمیگردم به افغانستان، و والله قسم برمیگردم. من از سربازی که در خاک در مرزا در جغرافیای ما از مرزای مایه میکنه، به خاطر مرز ما جان شیرین خود از دست میده، ما از زمین واقعا دسته و سرباز میبوسم و با او سرباز، با خانواده و سرباز هم دردم و در کنار او سرباز استادم. تشکر جنرال صاحب که فرصت دادیم. زنده باشیم جنرال صاحب. خداحافظ. وقت بیا بولو ته لایف شیر که حدی اقل لاس نفر ته خو شیر کوي. لاس نه لاس ته ولې 200 ته جی کوي شیر کوي. دلته چې چا د سنبۍ عکس لګولی زه په خپل لایف کې نه پرېږدم، او هر چا چې د سنبۍ عکس لګولی هغه د خپل عکسونه چینج کړي به زه راجو. دا د کرزی راغلی دی زموږ لایف ته. کرزی صاحب ښه سړی ده. السلام علیکم جنرال صاحب محترم جوړې. خیرات د کراري د کرزی صاحب. سلامت اوسئ ته ښه په خیر یې ملګري دې ښه دي شیخ صاحب ښه ته. شکر ده صاحب خیرات د کراري ده. دانی امر که ورور د واخانه مولې خسته جنرال صاحب په شیخ باندې د خپل بیبي داسې ګرانه دلته مې کومنټ کې قسم ورکړ ماره شیخ یې تار د ماشومانو په سر قسم یې ما راجي که دستي راجي کړه ده
په خدای سر او کال ناست یم که به مې څوک کمنټ ته جواب راکړي دا اوس مې یو قسم ورکړه دستي 2 پیرې راجي کړم جنرال صاحب وینو دی او د خبرو د خوند اخلو دعاګانو کې م همیشه دی یادو مبارزې ته د همداسې دوام ورکړه موږ د ترشا یو چې څه هم د وسه کېږي د لایک او د کومنټ هغه در سره کوی سو خلاصه د ډبل ټیپ مجاهدي در سره کوی سو ترشا دی ولاړ یو جنرال بس سلامت اوسئ ښه وخت درته غواړم ښه لایف همیشه د په لایف کې یاستو موږ کامیاب اوسئ مرسی کرزی صاحب خانم سالار احمد ملګرو شیشه وټکوي دا لایف د سره شیر کړي یو بل کنزلمار هم راغی زموږ پخوانی هغه ده مهرباني وکړئ شیشه سره وټکوي لایف شیر کړي ملګرو قدرتي کار د نن د ما لایف ته کنزلماران نسي راختی سي هم خیزي دا داسې کېږي بیرته کاته سي نه کنزا خو نه کوي دا جنرال صاحب محترمه خدای دې وکړي ما ته په سکرین نه ښکارېږي په سکرین درته ښکاري تاسو ته شیخه نه ما ته هم نه ښکاري نه اوس صحیح سو نو دا جنرال صاحب محترمه حقاني صاحب څه شهید و بیا د لایف ته راوخوت که د یاد وي چې هغه اواز یې ور واچاو چې ډېر پرې خوشحاله و دا هغه ځوان ده ما نه ده اورېدلی اریزونا وروره مهرباني سرشار اریزونا و مهرباني دا کنځلې کې زیاده اواز یې نسته ده دا مغه چې چا باندې ما ولګوله دا ټاپه بیا هغه لاړو نو له جنرال صاحب لایب کې څوک ښکنځلې نسي کولی هغه ویرېږي چې همدغسې دي نسي کولی او د هغه به یې د حاسب غوندې د حمزه غوندې افشا کېږي ټول جنرال صاحب استخبارات ډېر قوي دي وی مسلم وروره د حمزه خو د عکسونه وایي ټول فوټوشاپ و دا رښتیا فوټوشاپ و چیرې یو میاشت مخکې جنرال صاحب له هغه فیسبوک باندې د پاکستان بیرغ له نوم سره یو ځای کړی و دغه ټول باندې خبر دی دغه هغه د خپل ملګري فیسبوک آی ډي باندې و بیا وروسته دوی دلته انتقادونه باندې وکړه بیا یې لرې کړه السلام علیکم وعلیکم السلام جنرال صاحب څنګه ښه اول د دا د ما نوم زده کړي بیا یې راولی زه جرنال نه یم زه ستر جنرال یم جرنال چې ته وایي عمران خان تصویر یې لګولی وټاکوئ که نه لایف شیر کړي که نه به شمړو زه به یو بل راپورته دغه به راواخلو چې دا څه شی وایي محترم کله کټر هغه دا ټول ویریږي له جنرال صاحب څخه نورزی وروره ستړی مه سي سلامونه جو بخیر ساتم خدا خیراتی جب بخیر هستی وعلیکم السلام ورحمت الله خبره د یو څو خبرې کوله بیرته بس لایف قطع شو که څنګه شو بس بیا جنرال صاحب څنګه سات د خدا خیراتی جب بخیر ان شاء الله تعالی الله دې وساته عزتمن شه مهرباني وروره خیر است ان شاء الله تعالی الله دې قدرمان لره بیخي د خدای تعالی فضل فهیم افغان خو بیا راغی کومه ده ولې قرضدار نه ده راغلی مړه کومه ده ما ته خو نه ښکاري جنرال صاحب سلامونه دوستانو ټول وعلیکم السلام جنرال صاحب سال تاسو ښه ملګري دوستان الحمدلله مهرباني وکړئ تاسو کسان چې کوئ ډایرکټ پوښتنه وکړئ تبصره وکړئ که نو مهرباني وکړئ وروره جنرال صاحب اول یو څو سوالونه زه تاسو نه لرم غږیږي جنرال صاحب هغه پیسې چې په ترکیې نه اخیستې وي زه هم په دې موضوع وغږېږو ښه به وي ښه جنرال صاحب شیخه دغسې لاس دې تر زنې نیولی دا کمنټو کې څوک غلط کمنټونه کوي دغه بلاک کوه ټول بلاک اوس ټک سپږو غوندې اواز نه هم درته چې پورا سلام هم چا نه واچولی خالي سلام یې لیکلی هغه هم بلاک کوه جنرال صاحب نوی فرمانونه دي خدای دې خیر والا قسم خدای دې فرمانونه درته صادر کړم چې تاسو مو آفرین امر ثانی پورې ده که تر اخره پورې جنرال صاحب نه د ما کار امر ثانی نه ده ټکک باندې جنرال صاحب چې
د رسول الله سلام یو حدیث دی چې په خلک باندې چې نوم کېږدي نو بیا ګناه نه ده. دا حدیث ته ماته ووایه. والا ما اورېدلی وه دغسې چې په چا باندې داسې لکه خپل نوم یې نه وي په چا باندې داسې یو غلط نوم کېږدي نو بیا داسې په ګناه کې نه حسابېږي. مونږ په چا باندې غلط نوم ایښی ده؟ دا په دې آصف باندې چې تاسو یو نوم ایښی ده. کله کوم نوم مې پیښی؟ ودرېږه شیخ هلک صبر وکړه. کوم نوم مې پیښی؟ دا سنبی ورته وایي که شی ورته وایي. ولې تا سره نشته؟ یعقوب ورور ستړی مه ځې. سلامونه دې ورسېږي جناب جنرال صاحب ته، محمد ورور ته، شیخ صاحب ته. مننه مننه مننه. فرمان دی اولین نفر دی زه یم چې فرمان مې دې تقبل کړ. ولاد صاحب والا زنده باد. جنرال صاحب مسافري په خیر تېرېږي. تا خو مسافري هم نه ده خو چکر ده، موږ به ته مسافر ووایو. یا جنرال صاحب سخت آرمي دي د پخره ولا اوس دې منمه جنرال صاحب. ولې جنرال صاحب خو باید ومنلې. یاره جنرال صاحب اوس مې ومنلې. جنرال صاحب وایم خدای پاک دې همداسې آباد او خوشحال لره. همدغسې وایم د موږ دا زړونه لږ لږ یخوه. خو یو څه وعده نه لرمه جنرال صاحب، کله خوږ سي کله تریخ سي، دا څه وجه ده؟ دا خو چې خواږه وخورم خوږ یم، چې دال ترخه دال وخورم بیا تریخ سم. پوه شو ښه؟ والا جنرال صاحب بس خواږه وخوره ښه ده. زمونږ د بابا عکس دې م لګولی ده. نه بابا ته خو ګوره کله کله بابا ته هم توهین کوي. خیر هسې دا یو سپین ږیره جنرال صاحب د هغه کې داسې شناخته ته ښکارېږي. هغه خو به نه حسابېلي وایي ما ته یو اختر راکړې اسناد راکړي. نه هغه کار یې وشو. نه کار هم سوی ده. هو بلکل هغه جنرال صاحب خو نه پوهېږي کار هم سوی. که تاسو ګپ لګوئ جنرال صاحب جرمني خواته نه راځي چې دعوتنامه در ولیکو؟ د خیر کار به کوو، زه به یې نه منم. ولې نه؟ بسم الله که صحیح ده. زه به د فهیم افغان هم را پیدا کړم په ګډو به یې در ولیکو. فهیم افغان ته داسې وویل هغه به ته وایي هغه روپۍ ماته راکړه. جنرال صاحب ته یې ور ونه لېږي. هغه ته ونه وایې پټه یې راولېږه پروا نشته. نیمه یې به موږ د سره کوو خو هغه ته مه وایې. نه وایي د محمد فهیم افغان مبارز ملګری ده. دا اوس شیخ بیا کته کو. یاره شیخه خدا په دین به دی جوړېږي. ما راوخېځه او د کته کو. شیخ سخت ورسره مخالف ته فدا. والله شیخ په فهیم افغان باندې ډېر ګران داسې دغسې کله کله یوه خبره ورته کوي. شیخ تاسو د مجلسو مالګه ده. هغسې راسې شیخ تندی داسې نیولی 12 بجې په تندي کې د منافقت ډېر کوي. هره خوا وایي یوه خوا. شیخ بله ورځ غټه 10 لیټره بوشکه د جوس نه ده که 15 لیټره دا یې رااخیستې وه په لایف کې چې کله هغه یو ځوان ورته راجګ سوی دا د خوراک ادب دې هم نه ده زده. رقیبان سوځئ. جنرال صاحب دغه خراسان انټرنیشنل مې درته راوخېځه نو شیخه ما کته کوه. شیخه ما کته کوه. خیر ما کته کوه. خیر خیر خیر. بریانه یې ونه کړي له کابل ورځ. بلا صاحب مصروفه ده جنرال صاحب. اینترنشنال برادر ماندن باشیم. درود برسد. درود به تمام شما دوستان. سال نوتان تبریک. سنبیل موبیل نه بس خبر سوی؟ د کومې نه؟ د ترکیې نه چې دا چا راوستې ورسره کوم ته کومه رایشګره وچې نو ته اوس پرې خبر سوی؟ وله ته قصه راته وکړه. دا په ترکیې کې یوې رایشګرې راوستې او تر لندنه پورې بیا له هغې نه پیسې هم خوړلې ولې بیا له دې جنې بیا پښې سپکې کړې وې تللی وې امریکا ته په مکسیکو باندې واوښ قاچاقي یې ده راته ډیپورټ کول هم د ټرمپ له خوا نه 90% شک شته ده ځکه چې دا کوم خلک قاچاقي په هغه باندې اوښتي دي هغو ته که نظامي او که غیر نظامي هغه نه پرېږدي. یو هغه خپل نفران یې ول
چې هغو ته یې ګرین کارټونه هر څه یې ورکړي دي، طیارما یو کال پیشکایي تنخواګانې هم ورکړي دي، هغه کوم چې اصلي دي او دا نورو ته لا اوسه پورې ملته پراته دي، هغه که د وکیل زوی او که د والي زوی دي هغو کیسه کې بیا دومره نه دي. ته لکه چې اوس نن خبر شوی دی هماغه د ارایشګارې قیسې نه و ښه ښایي دا هغه سره تللی له ترکیې نه بیا پیسې یې ترې وهلې وې د واده خو یم څه معامله ورسره روانه کړې وه هو داسې نور زه زیات پې هغه نه یم خو لکه د یوې کومې ښځې سپورټ کړی و ارایشګره والا و دا قصه په لندن کې سوې ده ته دا قصه ماته وکړه ښه بیا دې چې دلته چې راغلی و دلته یې دوکه موکه ورکړې ده بس له دې چې نفخې ترې سپږې کړي امریکا ته تللی جلکۍ دلته بس پر یاد ده خو کور دې آباد یې همغې جلکۍ چې خپله یې ویډیو نه ده جوړه کړې خپله یې خو هغه جلکۍ تاسو را پیدا کوئ که نه نو زه غواړم چې لایب خپرونې ته یې راولم بس انشاءالله کېدای شي خبره دې خلک ریکارډ کړي او تر هغې پورې ورسېږي بلکل زه ټولې پیسې ورته راباسم یو جنرال صاحب دا سنبۍ خېلو خو په واخان باندې ښه خوله لګولې وچه غپا یې شروع کړې ده ولې واخان کې څه کیسه ده ولاکه پوهېږم هلته لکه چې فکر کوم چې دوی کوم اوښی ده او که یا به یې کوم هغه د کورنۍ کوم کور به هلته پروت وي پنجاب ورنه نیولی ده پنجاب نیولی ده دا څه د کوپر پنجاب ده واخان یې ښایي ونیوه څه خبر یم درې ورځې بعد دا پسې را روان دی دا واخان د دوی د مور په مهر کې مونږ ورکړی وو د خور په مهر کې اخیستی وو دا واخان خو څه کوزړۍ نه ده نه کوم بدنۍ ده نه د نسوارو ډبی ده چې بس څوک به یې واخلي ویسته به یې ویسي بلکل دا خبره موږ ورته اعلان کړی دی چې ولې تاسو خو د وطن دوستۍ د وطن پالۍ افغان فعالیت ویډیو دعوګیران یئ بیا داسې خبرې ولې کوئ خو لږ په خیر باندې وغږېږي لږ داسې یو کار وکړي چې وطن ته مو خلک خدمت وکړي خو دا غواړي چې له کسته دا کار وکړي شرمېدلي خلک دي الله دې همدغسې ذلیله لري ملګرو دا لایف درسره شیر کړئ شیر سره وټکوئ بس څه ووایو جنرال صاحب ښه جنرال صاحب لوګر هم نیولی ده فکر کوم لوګر دې ونیسي خدای دې مونږ فارم سره د کار نه لري فدا ما ته وایي جک همیشه دغسې شرکاري کارونه کوي ګورم فدا ملګرو لایف سره شیر کې شیشه وټکوئ جنرال صاحب یوه نیوکه در باندې لرم هغه وایه ته دا ولې د هر چا لایف کې کښېنې کله ناست یم د چا لایف کې ناستلی یم مې ورکوه لرې که بند دې که رښتیا هم جنرال صاحب د هغه تېره ورځ فکر کوم هغه حبیب د که څوک ته د باچا کموال سره څه کښېني نن راغلی و لایف پر سکرین یې د حمزه عکس لګولی و وطندار یم زموږ وطندار یې زموږ زړه یې چې شی فلان وبستان لایف یې جوړ کړی و یو سور حلقی ده دلته چې راسي یو رقم غږېږي لایف تقریبا پنځه مذهب یې لکه د فهیم غوندې زموږ لایف ته راسي طالب سي چې د برمل ته لاړ سي ملحد سي چې د جمهوریتانو ته لاړ سي سکولر سي هغه فهیم څه خره پالیسي اچولې ده بلا دې ده په دا اوږده مخ وکسي والا دا دغسې خلک دي نه پوهېږم چې دوی هدف اخر څه شی ده ښه د پاچا کمول سره زه د همزه د چارسدیوال غلمار ښې هو د هماغه عکسونه یې نن لګولي و لایف کې وایي دا زموږ افغان ده او فلان ده څوک څه وایي دې لایف ته یو ګړی ورغلم لاندې کښېنستم بیا ترې راووتم حبیب په نامه ده څه شی په نامه ده زوی دې ورته مړ نسه مونږ تا نه منو تا هغه راته راولې چې افغان ده د افغانستان خو زمونږه ټیکه ده خو زمونږ جایداد ده واخان مو د دوی د خور په مهر کې ورکه خبره خلاصه سوله ټول خو نه ورکوو که نه ده شیخه څه ووایو نو جنرال صاحب دا سر تور سر ته وګوره نور مه کښېنه هلته
قسم په خدای دا که دا ټیک ټاک ما ډیلیټ نه کړ زه به مردګاو یم جنرال صاحب قسم په الله یو ورته مې ډیلیټ کړی و او دا پرې ګوره بیا راماندې ډیلیټ کړی نه خو وعده مې ده سره چې نور نه ځم دې حرامیانو ته بېغمه شه بس نور یې تا خپله خوښه کنې موږ یې څه ځي نه کمي خپله خوښه دی دلته جنرال صاحب چې ته کله لایف راسې د تا لایف کې تا ته ځان ته 2000-3000 نفره کینی هغوی چې تر سبا پورې وغپېږي ټول لایف یې 100,000 نفر نه ګوري د تا په 2 ساعتو کې 50,000 نفره ګوري بیا چې زه لایف ووسېږم ولاکه مې 15 منټه هم په لایف کې ایثار کړي زه خپل لایف بندوم راځمه خود به بندې دغه کار خو به لازمي کې دا خو به د تا غني کم کوي دا خو ما له اول نه کړی دی جنرال صاحب داسې نه چې وسې کوم له اول سر نه وګوره یو څوم بخیل به کې راپورته کړه جنرال صاحب د واخان پاک له لږ خبرې ورسره وکړو تاسو راسئ واخان څه کیسه د اول خو دوی باید ما خبر کړي چې واخان کې څه چل یو خدای د فدا انټرنیټ د خدای پاک انصاف روزي کې بله ورځ دې په ما غټ شک وکړو ما قسم درته وکړ چې جنرال صاحب ما والله که یې څه کړي خو هغه فدا ماته وویلې فدا راتللی وای دا شیخ مې کته کوي دا فدا خو بس زه د سره ګورم دا رخوا وایي یو طرف ورته سلام علیکم دا جنرال صاحب السلام علیکم تر څنګه خې جوړه تکړه شیخ تر څنګه خلک جوړه واره دا څه کیسه ده دا واخانم چاته ورکه جنرال صاحب دا اوس کرسمس شپې ته انتظار دا ورته کامره د خلاصه کې صفاته درته ولګيږي تر دا روانم په قران کا خبره ای ما تر نر غوندې راشه نر غوندې تر دې ما خو سر سترګې د جهان په هورو دی نو داسې وخت راځي چې زه په افغانستان کې هم څه څوک دې رانه توت ته نه کي ښه دا پرته را باندې غوږونه ونیول خو مالې نور نه کوم شکر د اوس مې چې کړي نه دي او بس هغه ویډیو د سره وساته میدانوي کې به بیا ورته وښیو تا ویډیو را سره ستاده تر قربان دې سمتر نور خو خیرات ده ان شاء الله د واخان له قصې خبره هغه تر تا مخ کې ویلې و دا تی بیا غامه صوره ښه هغه د شیخ ته وګوره که څوک یې راپورته یې که ولا جنرال صاحب دلته یو دانه ناست ده خو هغه کنځاګانې کوي کنځا چې وکړي کنځا به واوري صحیح ده زه به یې راپورته کړم ملګرو د لایف د سره شیر کې که څوک وایي چې راپورته سي باید حد اقل 10 نفرو ته باید لایف شیر کړي چې زه یې راپورته کړم نور یې تاسو خپله خوښه لایف د سره شیر کوي دا د فدا ما بیا راپورته کړم شیخ هغه ښکنځل داسې هلته یې ښکنځل وکړه دا هغه سپی خو بیادبي دې معافي ورکوه ایسته که اوس به مې له خولې نه چې یې وتي بولم او دا خو دوی حاسب و دا نور څه ویډیوګانې کوي چې زه خپل ملګرو ته وایم چې ما کس چا لګولی څنګه ښکنځل مه کوئ یا څنګه پلان و بستان دا یې دوی فارسي ده 100 کاله چې هغه دومره مهمه نه ده سنبۍ دومره د نر زوی نه ده ماته ټول بیکګراوند معلوم سو ټوله کیسه یې معلوم سوله پوه سولې او بالکل د مینوالم راته معلوم دی په ټویټر کې قسم په خدای که څوک فالو کوي مسلم وګوره بالکل جنرال صاحب وسلې دي دوی او دا ټول د په یو ور راجي کړل د اوس کوم یو سره وغږېږم ما یو راپورته کوم ورور ستړی مسې چې نومېږي اسد خان ستړی مسې ورور مایک دې خلاص کړه اسد خان غږ درځي ابي د مایک دې خلاص کړه ابي د وعلیکم السلام ورحمت الله ملګرو شیشه ټکوئ که نه در سره مهرباني عابد وروره څه دې ویلې عابد اورې اورم وروره تاسو ښه یې صاحب ښه دی شکر مهرباني وروره شیشه وټکوئ که نه بچملو لایف د سره ولې نه شیر کوئ دلته دومره کسانو اپشن یې اچولي ولاکه پوهېږي سړی کوم یو راجي